د زرغون خوست اووم پړاو ولسي اشر او کلتوري میله. دا د خوست ولایت ټلویزیون غونډۍ ده چې نن پکې د ښاروالۍ ولایت مقام اولې لیوه د دې ولایت استخباراتو ریاست مسؤلینو ترڅنګ په زیاته کچه ځوانان او نور خلک راټول شوي چې د زرغون خوست تر نوم لاندې د ولسي اشر او کلتوري درې ورځنۍ میلې اووم پړاو ترسره کړي چې پر مهال به شاوخوا 4000 نیالګي د 3 ورځو په جریان کې کېنول شي. خوست والي محمد نبی عمري وویل چې په راتلونکي کې به نور نیالګي هم کېنول شي ترڅو ورسره سیمه زرغونه او طبیعت ښکلی شي. والي همداراز وویل چې له دې وروسته باید ټول په شریکه هیواد ته کار وکړي او هغه کسان چې بهر ته تللي دي بیرته دې راشي او خپل هیواد ته د خدمت ترسره کړي. نوموړي یو ځل بیا په ډاډ سره وویل چې نوی حکومت عمومي عفو ته ژمن دی. چې په کوم اتحاد و اتفاق باندې دلته خلک راغلي دي، خدای دې وکړي چې د وطن په جوړونه د اسلامي نظام په حمایت دفاع او د پردیو د غلامۍ په دښمنۍ کې د پردیو د غلامۍ نه د ځان ساتلو په باب هم موږ متحد شو. قومندان رئیس والي ته ضرورت لري، یو خادم ته یو انجینر ته هم ضرورت لري. دا مخبل وطن دی، له د وطنه تېښته مه کوئ. والیان په دې باندې مسؤل دي، مأمور دي چې هغه راوغواړي، د هغې شکایت واوري، د هغې غوښتنو ته شرعي او قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. بل لور ته ځوانانو چې په دې میله کې ګډون کړی خوښي وښوده چې سږ کال یې په داسې مهال لمانځي چې په هیواد کې امنیت تامین او جګړه ختمه شوې ده. دوی وویل چې باید ټول افغانان د یو بل سره په څنګ کې ودرېږي او مینه خوره کړي. ځوانانو له ښاروالۍ ریاست او ولسونو وغوښتل چې د تازه کېنول شویو نیالګیو د په سمه توګه پالنه او ساتنه وشي. ډېره یو جالبه خبره ده په اسلامي تاریخ کې چې یو موږ داسې میله لرو. ډېر خوند یې وکړو د زرغون میلې ته د خلک چې راغلي دي، یو ډېره جالبه کیسه ده. کېنولی شوي دومره یو خوند لري. مو ته مخ راوړه چې په ډېر کلونه تېر شول، ډېر حسابونه تېر شول، خو دومره ښکلا د زرغون مو نه ولیدلې لکه سږ کال چې زرغون میله ده. راغلي دې ته یو چې نن د خوست کومه زرغون خوست میله په نوم کلتوري میله چې ترسره کېږي دا کې ګډون وکړو او ډېر خوښه خوشحاله یو چې اووم پړاو ته په خیر موږ بیا نن ګډون کوو په یوه داسې فضا کې چې هغه فضا د تېر نه یو څه اندازه بدله برېښي، خو انشاءالله امید ده چې دا به ښه په مخ لاړه شي. نو نن ورځ د خوست زرغون خوست میله یوه کلتوري میله ده چې ډېره شمېر ځوانانو ګډون کړی دی او ښکلی زرغون خوست د هیلو د غوړېدو په خاطر یو زرغون خوست جوړوي. خوست ښاروال کریم بسم الله بلال وویل چې د زرغون خوست میلې لپاره یې چې څه ډول آمادګي نیولې وه، همدا ډول یې د نیالګیو ساتنې لپاره پلان نیولی دی چې د شاوخوا 4000 کېنونکو نیالګیو به سمه ساتنه وشي. ښاروال له ولسونو مننه وکړه چې په دې کلتوري میله کې یې ګډون کړی او دوی د هیواد د سیمې د سمسورتیا لپاره نیالګي کېنوي. انشاءالله زه به دا ووایم چې سږ کال د خوست زرغون میله اووم پړاو میله دی چې په دې کې تقریبا موږ 10,000 پورې نیالګي لګوو. زر نیالګي د زیتونو ونې دي، د نورې مختلفې میوهدارې ونې دي. نو د دې لپاره انشاءالله موږ راتلونکي کې د اوبو تصمیم نیولی چې اوبو ترتیب ورته جوړوو. په څنګ کې د پینس ترتیب چې د لپاره حفاظت لپاره کوم جالي هغه ورته لګوو انشاءالله. خو زموږ کار به داسې کار نه وي چې هغه د نام کار وي. انشاءالله دا به داسې کار وي چې هغه به دایمي خوست لپاره یو زرغون خوست ګرځېږي په دې سره. باید یاد کړو چې په وروستیو کې د ممثلینو له لوري تمثیلونه وړاندې شول او ترڅنګ یې ټول خوستوالو او د غونډې ګډونوالو په یو ځای د ټلویزیون په غونډۍ کې میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کېنول چې دا لړۍ به تر 3 ورځو پورې دوام پیدا کړي. هیره دې نه وي چې پر دغې تپې د نیالګیو کېنولو لپاره 9 میلیونه افغانۍ د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني له خپله ځانه ورکړي دي.